السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته وایم چې دغه د پاکستان سوپر لیګ چې کوم ده دغه خو ختم شو، خو په دغه کې حضرت الله زازي خپل چاپ پرېښودلی ده. او بل به زه تاسو ته وایم چې دغه به دوباره کله او چیرته به ترسره کیږي. او په دغه کې یو خاص خبر هم دغه ده چې هغه به هم زه تاسو ته په نن ویډیو کې وایم. نو راځم زه تاسو ته وایم چې د پاکستان سوپر لیګ که موږ وګورو، حضرت الله زازي ګوره دغه درې لوبې چې ځان ته ځان باندې پېښول لپاره وګټلې. دغه نه تنها زازي خپل ځان لپاره ښه پرفارمنس ورکړ د خپل ټیم لپاره، بلکې د پاکستان سوپر لیګ لپاره هم دغه ورته پاکستان سوپر لیګ ډېر په کامیابۍ سره وسه. د همدغې راز همدغه چې دغسې یو لوبغاړی پکې راووځي او دومره خطرناکه بیټینګ ترسره کړي لکه څنګه چې حضرت الله زازي وکړه. د پاکستان زیاتره پخواني لوبغاړي بیا دغسې وایي چې دغه لیګ کې زازي راتلل د موږ لیګ لپاره ډېر ګټور ثابته شو، ځکه زازي په وجه باندې دغه لیګ ډېر زیات وکتلی شو. او د پاکستان پخوانی لوبغاړی راشد لطیف بیا دغسې وایي چې د افغانستان لوبغاړي دغه پاکستان سوپر لیګ کې راتلل دغه د منګ لیګ لپاره هم ګټور ثابته شو. او دغه سره د منګ دغه لیګ چې کوم د ډېر زیات رنګین شو. او بل طرف ته د پاکستان پخوانی لوبغاړی وسیم اکرم هم دغسې خبره کوي چې پخوا به د ویسټ انډیز لوبغاړو په وجه باندې دغسې لیګونه رنګین کېدل، خو نن سبا د افغانستان لوبغاړو په وجه باندې هر یو لیګ رنګین کېږي. که تاسو کیریبین پریمیر لیګ وګورئ، که تاسو پاکستان سوپر لیګ وګورئ، که تاسو آی پی ایل لیګ وګورئ. او نن د پاکستان کرکټ بورډ لخوا نه دغه د پاکستان سوپر لیګ بهترینه لوبډله اعلان شوې چې په دغه کې د افغانستان حضرت الله زازي او رشید خان هم شتون لري. دې نه علاوه دغه نور لوبغاړي هم تاسو کتلی شئ: بابر اعظم، کورن مودرو، سویب مقصود، محمد رضوان، آصف علي، وهاب ریاض، رشید خان، حسن علي، شاهین شاه افریدي، شاهنواز داني او جیمز فاکنر. دا بهترین هغه لوبغاړو نه دوی دغه ټیم جوړوي چې کوم دغه لیګ کې ډېر ښه ځلېدلي. نو دغه هم د افغانستان لپاره یو ډېر ښه خبر ده. او بل به زه تاسو ته وایم چې دغه لیګ که خیر دوباره بیا ترسره کېدونکی ده چې کال 2022 په اولنۍ میاشتې جنوري میاشتې کې که خیر ترسره کېږي، ځکه مخکې به فروری میاشتې کې ترسره کېده، خو دا ولې پاکستان دغسې فیصله کړې چې دغه به یو میاشت مخکې موږ ترسره کړو، ځکه فروری میاشتې کې بیا استرالیا پاکستان ته ځي، اول ته دوی خپلو کې سره سیریز ترسره کوي. او د دې لیګ بیا خاص خبره به زه تاسو وکړم چې بل وارې به دغه لوبغاړي دوباره اخیستل کېږي. دغه لوبغاړي ټول لوبغاړي یو یا دوه درې لوبغاړي که دوی ځان سره وساتي، نور ټول لوبغاړي به بولي ته وړاندې کېږي. او که خیر حضرت الله زازي امکان لري چې بل کوم ټیم یې په ډېره قیمته بیه باندې واخلي، ځکه بل طرف ته بیا دوباره اکشن ترسره کېږي، یو ټیم یې خپل نمبر باندې یو لوبغاړی رخلي. نو امکان لري حضرت الله زازي بل ورته په پاکستان سوپر لیګ کې په ډېره قیمته بیه باندې واخلي. خو جاوید افریدي به هم خپل پوره کوشش کوي، ځکه دغه ورته پاکستان سوپر لیګ کې حضرت الله زازي ډېر ښه ځلېدلی ده. جاوید افریدي به خپل پوره کوشش کوي چې کال 2022 کې چې کوم پاکستان سوپر لیګ ترسره کېدونکی ده، هغه کې حضرت الله زازي خپل ټیم کې بیرته واخلي.